هلمند کې د دولتي روغتیايي علومو انسټیټیوټ څخه د 45 تنو ځوانو روغتیا پالانو فارغ کېدل چې د دې روغتیايي علومو د امیر ډاکټر محمد آصف عاصم په خبره دوی دغه کسان ته د 3 کلونو په اوږدو کې نظري او عملی زده کړې ورکړې دي او تر دې وروسته به دغه کسان د هلمند په مرکز او ولسوالیو کې د نرسانو په صفت دندې ترسره کړي. زموږ دا تقریبا 40مه دوره ده په تعداد د 45 تنو محصلینو د عملی او نظري زده کړو څخه چې تقریبا زیاته برخه عملی و پکښې دغه څخه په د 1404 کال کې فارغ شوي. پر همدې مهال د هلمند مرستیال والی مولوي محمد نبی حماس چې د همدې پرغت پروګرام ګډونوال وو چې تازه پرغه کسو کسان ته د مبارکۍ ترڅنګ ویل دغه کسان به په پرا رښتینولۍ هڅه کوي چې د خپل خلکو او وطن لپاره خدمات ترسره کړي. کچيري داسې چې دوی په خپل ځان کې اخلاص راولي، په خپل ځان کې صداقت راولي او په خپل ځان کې تقوا پیدا کی او دا وایي چې دغه درون مسؤلیت چې ما په وغو بار ده دغه حق به ضرور ادا کوم. دا چې د اقرباو لکلونو راهیسي د دې خدمت ته امید وو او د دې د همزولو د ملګرو د استادانو تکالیف او امیدونه چې اوس خدای مکړه غل خاور سره خاوري نشي. د 45 تنو فارغ کېدونکو کسانو لړلې جمیل احمد افغان وایي دوی خوښ دي چې خپل درې کلنه دغه دوره یې په خوشي سره پای ته رسولې او دوی له اسلامي امارات څخه غواړي چې لا دې هم دوی ته په خپل دغه مسله کې د لوړو زده کړو زمینه برابر کړي. موږ لپاره نور ځایونه جوړ کړي چې موږ مخته ولاړ سو او زموږ لپاره دا خدمت وکړي چې موږ لوړ زده کړو یعنی پر دغه زده کړو باندې اتکا ونه کړو یعنی لیسانس وکړو په نرسنګ کې او داسې مخته ولاړ سو د اسلامي امارات څخه مې دغه غوښتنه ده. بل خو بیا د فارغ کسو کسانو د کورنۍ یو غړی وایي دوی خوښ دي چې د خپل هغه زیار نتیجه ویني چې د خپل کورنۍ د یو غړي سره پر 3 کاله ایستلې. واکن د دوی سره د دوی د کورنۍ ډېر لوړې هیلې تړلې دي یعنی خپل د کورنۍ هر څه امکانات د دوی په واک ورکړي دي ترڅو دوی خپل زده کړې بشپړې کړي خپل هدف ته ورسیږي او د خپل وطن او غمځپلي ملت لپاره د هغوی د یو ټپ او زخم لپاره مرهم جوړ شي. هلمند کې د دولتي روغتیايي علومو انسټیټیوټ ترڅنګ په خصوصي برخه کې هم د روغتیايي علومو مرکزونه شته چې ټولنې ته روغتیا په برخه کې کسان روزي. نعمت الله همت د افغانستان ملي رادیو هلمند.